زموږ د ډي خان ټانک پورې ملګري دلته ناست دي. زموږ په پښتونخوا باندې خصوصا یو وار بیا اپرپټونه را روان دی او راغلی دی. خبر واورئ، تاسو ته یاد چې تاسو ته ماره مئی جون نه لګیا وم چې دا شی شروع کېږي، رجین ته اپریشن شروع کېږي. چې کله ما خبرې کولې بغاوت مقدمې کولې بهتر اواز مسئلہ پر ٹی وی راغی ویلا کې کو ټکټي ایس پی آر پریس ریلیز تیار کو جاری کو وای امن داسې پروپاګاندا په سوشل میډیا باندې. خو په اګست کې تاسو وکتل چې خلک رالل، چې کله خلک راللو موږ په ملکن په هر ضلع کې خلک سړکونو ته راوباسل. چې خلک راووتل یو زور یې واغستو، د قوم بچی راووتو، زمونږ امن یقیني ټول کا خلک واپس لاړل. زمون نن په لکي مروت کې او په وزیرستان کې پرپټونه ور بیا شروع شوی دی. زه خپل ټول پښتنو ته وایم او چې څوک په دې اواز چوتئ یا د بغاوت مقدمې دي او د شرګردي مقدمې دي، اواز پکې په ما پسې لګیا دی، ولې له لارې ناخوا کوي ځکه چې ډېر زیات په دې خبرو باندې اواز چوتئ. په غټ پلانینګونو کې او په غټ ګیمونو کې دی ګوتې وایي. زه په غټ ګیمونو کې ګوتې نه وامه. زما د پښتنو پکې شعور راغلی دی، زما پښتانه باشعور قوم دی، زما بچی دا خبره کوي چې موږ صحیح نه کوي چې موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو. موږ به بیا چا په جنګ کې نه استعمالېږو، موږ به بیا بې کوره کېږو. نو ستا کله د اپریشن ډرامه او کله د مذاکرات ډرامه دا ځان سره کېنه دا موږ نه منو. او زه درته دا خبره کومه د دې پلیټفارم نه درته کومه چې انشاءالله د اختر دا ورځې تېرې شي، زه په خپله باندې د امن جنډه په ټولو نورو پارټیانو ته ووایم زما به سره نظریاتي اختلافات دي، زه به ستا لیډر نه منم، ته به زما لیډر نه منې، ته به زما سیاست نه منې، زه به ستا سیاست نه منم. سیاست به وروسته کوو، پارټي بازي به وروسته کوو، لیډري به وروسته کوو. اول زما د کور او د پښتونخوا امن دی، اول زما د خلکو عزت دی، اول زما خلک دي. او دا ورته م ویم ستا له طرفه ټول ته ووایه، دا ورته م ویم د وزیرستان او د لکي مروت خلکو ته وایم چې زما رونو خلک وایي چې زمونږ اواز نشته، ستاسو اواز به زه جوړېږم. موږ د امن دا جنډه به وزیرستان ته هم بوځو. دا ورته م وایم نور پارټیانو والته م وایم چې زما د اوسه پورې د امن لپاره کومه مظاهرې کړي دي په هغې کې ما تحریک انصاف جنډه نه استعمال کړې، حالانکې کارکون د پي ټي آی و او عام عوامو. زه درته خپل سټیج هم در کومه، کارکون ته مه راوله، کارکون به زما وي، ته راشه زما په سټیج ودرېږه او د امن خبره وکړه، د امن لپاره ودرېږئ. یو کولاو خبره، یو کولاو پیغام ورته ورکومه. دو بار وایي مقدمې خو یې پته نشته چې څونه کړي دي. زه ورته وایم چې لس چل نور نو سل 200 نورې مقدمې وکړه. که ستا دا خیالي ته پښتونخوا ته بیا جنګ وړې او ته به وایې چې کله به د یو طرف دنه تپوس کومه د په هولیه کې راپسې کس راپاسئ او د دن تپوس کومه د په هولیه کې راپاسئ. زه درته دې مثال در کومه، دمونه مرکن کې به چا نه خلکو تپوس کوو وایي هغه خلک وو او که دا خلک وو، مونږ ورته وایي هغه فرشتې وي، دا اولیاء کرام دي چې مونږ ته جوړ کړی دی. خو یاد ساتئ مونږ به ورته ودرېږو که سل مقدمې نورې کوي وکړه، که طاقت یې نه کېږي 2000 نورې مقدمې وکړه. ته وایې زه یې مړ کومه چې خدای پاک زما له کومې ورځې پورې ژوند تېر کړی دلته، د ژوند عمر د الله په لاس کې دی، زه به دلته یم. خو که د یوې ورځې ژوند تېرومه د پښتون دپاره به حق غواړم، امن غواړم، په غیرت به یې تېرومه انشاءالله. زه به دله کال در کوم پښتنو، دا خبرې ته ځکه راپاڅېدمه چې کال به در کومه د ځان دپاره دا زما جنګ نه دی. مونږ چې څه کېدل زما مور نن هم په کټ پتر 15 کاله وشو، زما په کور په شیلینګ کې راتاو شوی و. خو خدای پاک نن ماله اواز راکړی دی، نو زه به خپل حق ادا کوم، خپل فرض به ادا کومه، زه به خپل فرض ته به ودرېږم. کال به در کومه، په کال به راوځئ، خپل امن دپاره به راوځئ، ودرېږئ به له خیره انشاءالله. ډېر زر به در کال در کوم. یاد ساتئ که یو پیر دا لوبه بیا شروع شوه که نه، او بله پیره 80,000 کسان شهیدان شوي زمونږه. که یو پیر دا شی شروع شو نو بیا به دا په 80,000 باندې په دې والا نه ودرېږي. او کولاو ورته ووایه مړه تر طاقتونو جنګ دلته راوړې، موږ ساده خلک یو یاره، موږ په غرونو کې خپل ژوند تېرو، موږ خو شر شابل خلک یو، موږ په صحرا کې پراته یو، موږ په غرونو کې او په ولو کې پراته یو. ته په ما پسې د دنیا طاقتونو جنګونه ولې راوړې؟ طاقتونو جنګونه راوړې بل ځای ته یې ویسه، په خپله باندې کوه، زما کور ته یې مه راوړه. موږ په خپل کور باندې امن خوشحالي او ترقي باندې به کمپرومایز نه کوو. کال به در کومه لږ ورځ را سره وکړې چې انشاءالله راوځئ.